سلامونه، تاسو نړۍ ټي وي ګورئ. نن په یو مهمه موضوع بحث کوو چې عنوان یې دی ماشومان ولې باید ونه خورول شي. لیکنه یې نګین کارګر کړې ده، نو له تاسو څخه هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ. اول د ماشوم ماغزه د سر د هډوکي سره د خورولو په وخت کې ضربه ویني. داسې فني یعنې سختې ضربې چې اوس په موږ ټولو کې نښې لیدل کېږي، ځکه چې موږ ماشوم په خورولو لوی کړی وي یا یې هم کلک تړو. دوهم، د دغه فني یعنې سختو ضربو له کبله وړوکي شریانونه په سر کې ضربه ویني او ټق چوي چې داخلي دننه خونریزي پیدا کوي. دریم، د دې داخلي وینې له کبله وینه په سر کې لخته یعنې یوځای کېدای شي چې د سر د پړسوب سبب ګرځي. څلورم، د ماشوم د غړي ظریفه او نازک عضلات د خورولو په وخت کې د ماشوم د ستون فقرات یعنې ملا مریو د ماتېدو سبب ګرځي چې ورسره سپاینل کورډ یا نخاع او یا د ملا عصبي رشته زخمي کېږي. پنځم، دغه ډول ضربې د اعصابو اختلال، کڼېدل، ړندېدل، فلج او مرګ سبب کېدای شي. د نورو ویډیوګانو لپاره دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.